بسم الله الرحمن الرحیم. د مشال ټي وي قدرمنو کتونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. هیله لرم چې په صحت به روغ جوړ یې. د مشال ټي وي په ټنګ ټکور پروګرام کې یو ځل بیا د یو نوي ګلوکار سره زه یم ستاسو ورور حمید الرحمن همدرد. مینوالو، انور علي صاحب را سره نن د مشال ټي وي په ټنګ ټکور پروګرام کې میلمه دی، څوک چې د خوندورې ګلوکارۍ سره سره خوږ ژبې شاعر هم دی. انور علي صاحب، تاسو ته په خپل پروګرام ټنګ ټکور کې هرکلی کوم. ډیره زیاته مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ له په مشال ټي وي کې موقع راکړه، نو ستاسو ډیره زیاته مننه کوم. کوم یو کلام به زموږ د مشال ټي وي د مینوالو سره شریکول غواړئ؟ مینوالو ته به یو کلام ډالۍ کو د مسافرو په باره کې، او زما خپل کلام دی انشاءالله چې د مسافرو به خوښ شي، ستاسو د مینوالو به هم خوښ شي. مینوالو راځئ چې ټول په شریکت ترې خوندونه والو. خدای ختم کې زمنګ مجبورۍ، خدای ختم کې زمنګ مجبورۍ، چې په بل وطن کې نه کوم مزدورۍ، چې په بل وطن کې نه کوم مزدورۍ، خدای ختم کې زمنګ مجبورۍ.
ختم کی زمنگ مجبوری ډېر لا ډېر زبردست انور صاحب مینوالو هیله لرم چې ډېر زیات خوندونه به مو ترې اخیستي همدې سره زموږ دا خپرونه سرته رسي تر بلې خپرونې پورې خپل ورور حمید الرحمن همدرد او انور علي صاحب ته اجازه ورکوئ په لوی الله مو سپارم د خدای په امان